د تنخوا د ترقۍ دپاره او د زړه د هر خواهش پوره کېدو دپاره او په آمدنۍ کې د اضافې دپاره د بسم الله شریف دا وظیفه که یو انسان وکړي نو الله جل جلاله به د زړه هر خواهش پوره کړي، آمدني به دغې ځای ته زیاته راځي، تنخوا کې به هم ترقي وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو خویندو، نن د بسم الله الرحمن الرحیم یو داسې زبردست وظیفه درته ښیم، صرف سل فیرې کول دي او دومره لوی اثر لري که یو انسان د دې خبرې خواهشمند وي، یعنی یو کس په یو ځای کې ملازمت کوي یا چېرته کې کاروبار کوي یا چېرته کې نوکري کوي او د دې خبرې خواهشمند وي چې زما په دې تنخوا کې اضافه وشي یا د زما کور ته آمدني زیاته راځي. لکه بعضې نیم وخت کې داسې وشي چې خلک کاروبار هم کوي، هر څه کوي، لیکن آمدني کور ته لږه راځي. دې د وجې نه خلک د روزې د مشکلاتو سره ډېر زیات مخامخ وي. نو که دا وروڼه د نن نه د بسم الله الرحمن الرحیم د وظیفه شروع کې سل پیرې کول دي، ډېر انتخابي اسانه وظیفه ده. نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې یو پیدا خو به دا شي چې دته به مزیدار روزګار ولګي، او که چېرته مزیدار روزګار ورته ونه لګېده څه داسې ذریعه به دته برابر شي چې د هغې د وجې نه به د ده روزي هم رب العالمین فراخه کړي او کور ته به آمدني د حد نه سیوا راځي. بله خبره که چېرته بېروزګاره خلکه د بسم الله شریف دغه وظیفه شروع وکړي نو الله جل جلاله به هغوی ته د عزت والا مزیدار روزګار ورکړي او داسې روزګار به ورکړي چې څنګه د دوی د زړه خواهش وي، یعنی آسان روزګار به ورکړي چې په هغې کې ورته مشقت او تکلیف هېڅکله نه وي. نو یو خو دا چې د تنخوا د اضافې دپاره د ښکلي کاروبار دپاره دا تاسو کولی شئ. دې نه علاوه د هر قسم حاجت دپاره د بسم الله الرحمن الرحیم د ختم دغه وظیفه تاسو رانوی شئ. ستا د زړه چې هر قسم خواهش وي هغه خواهش دپاره تاسو د بسم الله الرحمن الرحیم د وظیفه رانوی شئ. لیکن د دې خبرې یا دا لحاظ جاز ساتئ چې کلم د دې بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه کې نو د خپل حاجت د ځان سره په ذهن کې حاضر ساته چې دا وظیفه زه د دې پلانکي کار دپاره کوم. لکه مثلا یو کس دی هغه نوکر دی او د هغه په تنخوا کې اضافه نه کېږي، نو هغه له پکار دی چې روزانه د هر منځونه پس د بسم الله شریف دغه وظیفه کوي. اوس درته ښیم تعداد او طریقه. نو چې د هر منځونه پس د بسم الله الرحمن الرحیم دغه وظیفه کوي نو په ذهن کې د ځان سره دا حاضر ساتي چې دا زه د دې تنخوا دپاره کوم چې الله پاک زما په دې تنخوا کې اضافه وکړي. یا یو انسان دی او هغه ته کاروبار نه میلاویږي، ډېرې زیاتې منډې تړلوالې، لیکن هغه ته کاروبار نه میلاویږي، نو که هغه انسان هم د کاروبار او د ملازمت د ملاویدو دپاره د بسم الله شریف دغه وظیفه راونیسي نو انشاءالله چې په لږو ورځو کې دننه به الله جل جلاله هغه ته د عزت والا مزیدار روزګار ورکړي. داسې روزګار ورته رب العالمین ورکړي چې څنګه د ده د زړه خواهش وي. یا یو انسان دی او هغه انسان دی چې د هغوی رشتې نه کېږي او کله رشتې راشي، لیکن د هغوی د زړه چې څنګه رشته وي نو هغسې رشته رانه شي. کله یوه زنانه وي نو هغې پسې رشتې راځي، لیکن چې څنګه د هغوی رشتې خوښې وي نو هغسې رشتې نه راځي. لکه بعضې کسان داسې وي چې هغوی علم کړی وي او د علم والا خلک وي، لیکن اوس مناسب دا ده چې هغوی پسې رشتې راشي او د علم والا خلکه پسې راشي، لیکن د هغې بالمقابل چې هغوی پسې کومې رشتې راځي نو هغه چېرته کې چاسیان وي، پوډریان وي، یا د دوی د وړ هغه مطابق نه وي. نو که دغه وروڼه او خویندې خو داسې رشتو په تلاش کې وي چې کوم د دوی د زړه خواهش وي او هغسې رشتې دوی ته میلاو شي نو هغوی د خو د بسم الله الرحمن الرحیم د وظیفه دننه راونیسي. راځي د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. دې نه علاوه د هر حاجت دپاره یې کولی شئ، خو په دغه طریقې سره چې څنګه مې درته وویلې چې خپل حاجت په ځان سره ذهن کې حاضر ساتئ.
د دې وظیفې کولو طریقه ډیره زیاته اسانه وظیفه ده او طریقه هم ډیره زیاته اسانه ده. طریقه دا ده چې روزانه د هر فرض منځونه پس دې سره 15 واړه وخت مونږ په پابندۍ سره کوي. د هر فرض منځونه پس به یو تسبیح یعنی سل کارته بسم الله الرحمن الرحیم پابندۍ سره وي، صرف دونه به وي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم سل کارته به وي. او د هغې نه پس به الله جل جلاله ته لاس پورته کړي. اوس دا وظیفه د کوم حاجت دپاره وکړه، نه کو د تنخوا د ترقۍ دپاره دې کړي، یا الله زما په دې تنخوا کې ترقي پیدا کړي، یا الله زما آمدنۍ کې اضافه راولي، یا الله زما روزي پراخه کړي. او که چېرته کې د کاروبار دپاره یې کړي نو بیا لاس پورته کوي، یا الله ما ته د عزت او د حلال مزیدار روزګار راکړي. دغه رنګ دعا به کوئ ښه، ما ته د عزت او د حلال مزیدار روزګار راکړي. او که د رشتې دپاره دې کړي، یا الله ما ته ښکلې مزیدار ځای کې رشته راکړي. دې نه علاوه چې د هر حاجت دپاره یې کړي نو د هغې حاجت دپاره به دعا وغواړي. نو د دې وخت خو لا چې کوم دی معلوم نه دی، دا به تر هغه وخته پورې کوي چې تر څو پورې د ستا حاجت پوره شوی نه وي. او که ته په نیک نیت او په نیکې ارادې سره کوې، یعنې یو هفته مسلسل پابندۍ سره دا وظیفه وکړي او یو هفته مسلسل د ګناه نه ځان وساتئ، 15 واړه وخته لمونځ وکړي، پابندۍ سره لمونځ کوي 15 واړه وخته، او یو هفته مسلسل د ګناه نه په زور باندې ځان چې کوم دی منع کړي. او بیا چې کوم دی استغفار په کثرت سره وي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. او د هر منځونه پس سلسله کرته دغه وظیفه هم کوي. نو انشاءالله چې په یو هفته کې دننه به د ستا د زړه هر قسم چې څنګه خواهش وي هغه خواهشونه به د ستا د زړه پوره شي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه مې درته وښوله د بسم الله الرحمن الرحیم. نو یو ډېره ښکلې مزیداره وظیفه ده، نو بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې مکمل اجازه شته دی، هر څوک هر سړی د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.